سلامونه دوستانو. په موضوع باندې بحث کوو. موضوع مطرح ده په الماني ژبه خبرلاس او خدای پاماني. خبرلاس او خدای پاماني چې دې ته په الماني ژبه وایي begrüßen und verabschieden auf Deutsch. begrüßen und verabschieden auf Deutsch. موږ چې کله په سحر کې چا سره ملاقات کوو ملاویږو په د سحر نه وخت لا تر 10 یا 11 بجو پورې موږ ورته وایي ګوټن مورګن. ګوټن مورګن مخکې له دې چې موږ ورته ګوټن مورګن وایي موږ ورته سلام کوو په فارمل یعنی رسمي شکل سره. په رسمي شکل سره موږ څنګه کوو سلام؟ هالو. دا فارمل ده، رسمي شکل هالو موږ وایو. بیا هغې نه بعد موږ وایو ګوټن مورګن. که سحر وي نو مطلب سحر نه وخت لا تر 10 یا 11 بجو پورې. بیا تاسو کولی شئ که ګوټن مورګن نه وایي د 10 نه بعد تر ماښام تر څو چې تیاره نه وي راغلي 5-6 بجو پورې موږ وایو ګوټن ټاګ. 10 نه بعد تر مازدیګر ماښام پورې موږ وایو مازدیګر وخت پورې ګوټن ټاګ. ورځ مو په خیر، ورځ مو په خیر. چې کله رڼا وغورځېږي مطلب تیاره غوندې وخت سي بیا موږ وایو ماښام وخت کې ګوټن آبند. ګوټن آبند، ماښام مو په خیر. بیا کله چې شپه شي موږ وایو ګوټه نخت. شپې چاته تاسو وایي شپه مو په خیر. شپه مو په خیر وایو ګوټه نخت. دلته یو پوښتنه پیدا کېږي چې دلته ګوټن ده او دلته ګوټې ده. ګوټن 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 مطلب ښه. ګوټن معنا ښه، موګن سحر، ښه سحر یا سحر مو په خیر. ګوټه نخت په دې ده چې دا شپه موږ سره ده مؤنث. مؤنث نو دلته ځکه ګوټې راغلی. ګوټې نخت، شپه مو په خیر. اوس په بله موضوع باندې بحث کوو دوستانو چې کله موږ ملاقات کوو او خدای پاماني کوو څنګه وایو. اول درته په انفارمل یعنی غیر رسمي شکل سره وایم. انفارمل غیر رسمي. چې کله موږ چا سره ملاقات کوو ما ورته ویلي چې کله موږ ملاقات کوو انفارمل کې دلته ما نه اشتباه شوې ده. انفارمل کې موږ سلام کوو های. های صحیح څه ده موږ سره چې ده انفارمل. موږ چې چاته سلام کوو په انفارمل کې های ورته وایو. های یعنی سلام. دا موږ ملاقات وسو. که چېرته موږ خدای پاماني کوو مطلب انفارمل چا سره استفاده کېږي ملګرو انډیوالانو او هغه کسان چې موږ څخه کشران وي یا زموږ ډېر ګپ شپ ورسره وي موږ ورته خدای پاماني کوو چوس. چوس موږ وایو که نه. وایي د خدای پامان کو وایو ژر به سره وګورو. ژر به سره وګورو بیا وایو بیس بال. بیس بال مطلب ژر به سره وګورو. که بیا موږ وایو وروسته به سره وګورو لږ وخت بعد به سره وګورو بیا وایو بیس شپېته. بیس شپېته وروسته به وګورو. که موږ چاته وایو بیا به سره وګورو مطلب بل وخت به بیا به سره وګورو. دلته وایو وروسته خو دلته وایو بیا به وګورو. بیا به وګورو بیا داسې وایو بیس دان. بیس دان. بیس دان. دا موږ سره انفارمل سو مطلب چوس. او موږ سلام کوو های په انفارمل کې. اوس کله موږ فارمل یعنی رسمي فارمل رسمي مؤدبانه مشرانو سره استادانو سره او هغه کسان چې موږ یې نه پیژنو چې موږ ورته وایو په خدای پامان مخکې له دې چې موږ ورته خدای پاماني وکړو ملاقات څنګه کوو موږ ورته وایو هالو. موږ دلته په انفارمل کې های ویلې خو په فارمل کې موږ هالو وایو. فارمل کې موږ هالو. او چې کله موږ وایو په مخه مخه یا خدای پامان بیا وایو auf Wiedersehen. auf Wiedersehen وایي خدای پامان یا په مخه مخه. دا فارمل شکل سره ده. دوستانو یوه مهمه نکته دلته موږ سره دا ده چې کله په تلیفون باندې موږ چا سره خدای پاماني کوو په تلیفون باندې خدای پاماني سي په مخه مخه یا خدای پامان بیا وایو auf Wiederhören. auf Wiederhören وایي خدای پامان په تلیفون باندې auf Wiederhören او په همداسې مخامخ auf Wiedersehen. دا څه موږ سره شی سو فارمل شکل سره خدای پاماني. موږ تاسو چې زده کړل موږ سحر ماښام ماخوستن او د ورځ څنګه وایو بیا انفارمل طریقې سره بیا فارمل طریقې سره. دوستانو په دې شکل سره ویډیوګانې جوړوم. کولی شئ زما یوټیوب هم وګورئ. یوټیوب کې ټولې ویډیوګانې شته او انشاءالله په کم وخت کې به تاسو ډېر څه زما سره زده کړئ.